ګران ورونو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د کلي ګران کاونسلر شابو خان دا زموږ منډو ته راغلی ده دغه د ناست نن سبا د اوبو دغسې مسله ده قرآن د که به شیرین فرهاد وایه په دغه زمانه نو به دغه ویل وایي شیرینې فرهاد ته چې بېزاره دې د شیدو یم د خدای پاده یو بالټۍ اوبه راغله نو دا شابو خان چې کوم کار کړی ده ډېر ښه کار یې کړی ده قرآن ته مې په دغه خپلو په شل کلو کې مې یې کړی نو په دغه جایزه شابو خان ته بلنه ورکړم چې دی راسي او خپله ډېره خوږه او په زړه پورې سرنا موږ ته وغږوي شابو خان کاونسلر شابو خان کاونسلر زنده‌باد شابو خان کاونسلر زنده‌باد شابو خان کاونسلر زنده‌باد مهرباني ګرانو ورونو زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي وخت زما د سونا دپاره ضایع کړ او تاسې هم باید چې زما مشکوره سئ چې زه هر کال ستاسو دپاره نه راځم بلکې 15 کاله بعد د بلدیاتي انتخاباتو په موقع باندې دلته راځم او تاسو ته خپل قیمتي وخت درکوم زه ستاسو د ووټونو مشکور ځکه نه یم چې تاسو خپل ووټونه ما ته مفت نه راکوئ بلکې د الکشن مخکې یوه هفته کم از کم زما په کور باندې ډوډۍ خورئ بسکوټونه خورئ چرګان خورئ هلکه خوله بنده کړه نو زه تاسو ته دا وایم چې زه ستاسې د کوټه دماغو او کوټه یاداشت ته ډېر سلام کوم ځکه چې هر کال زه ستاسو سره ډېرې وعدې وکړم او تر بل الکشنه پورې ستاسو د دې دماغو او یاداشتو څخه خبرې ټولې وتلې وي تاړیا کاونسلر شابو خان زنده‌باد کاونسلر شابو خان زنده‌باد کاونسلر شابو خان زنده‌باد دا یوې ته خوله دې ورژېږه نو دوستانو لکه څرنګه چې ما ستاسو سره 10 کاله د مخه دا وعده کړې وه چې زه به ستاسو دې ګلۍ ته په همدې ځای نلکه راولم نن زه شکر دی د الله تعالی شکر کوم چې زه ستاسو مخ ته سرخرو یم او نلکه ما راوسته شابو خان کاونسلر شابو خان د دې نلکې نو څه ګټه پکښې اوبه نشته ما د نلکې وعده در سره کړې وه د اوبو وعده مې نه ده در سره کړې تاړیا کاونسلر شابو خان زنده‌باد نو دا دومره وخت به موږ څه چیو دا چې دی جانان ته کښېنه ډېر کمزوری سوی زما خیال د یوه کاله چې دې اوبه نه دي څښلې نو خبره دا ده چې د اوبو محکمه او د نلکو محکمه دا دواړه سره جلا دي که نه دا وارې ستاسو ما ته خپل ووټ راکئ نو انشاءالله د 1995 یعنې د 1995 کال تر اخره پورې به ستاسو نلکه هم زه در ولګوم شابو خان شابو خان نو اوبه به له خیره سره کله راځي ښه انګریزي هم وایه چېرته دا بریتونه دې ولې خرولي پښتون سړی بریتونه دې خرولي ولې وایي موږ به څه شي څښو دا شلومبې دا یخ یخ بوتلان که نه دا شیدې دا به آخر څوک څښي وګوره دی بیا ما په خبرو کې راولي کاونسلر شابو خان زنده‌باد کاونسلر شابو خان زنده‌باد کاونسلر شابو خان زنده‌باد جی بل کم شکایت زموږ یو شکایت دا دی چې د ګټرانو سرونه نشته او هره یوه نه یوه ورځ یو 2-3 کسان لاندې پکې لوېدلي په دې کې د شکایت هېڅ خبره نه ده کښېنه دلته دا خدای تعالی هر انسان ته د هغه د رزق دپاره یو وسیله پیدا کړې ده که دا د ګټرانو دکنې نه وای که نه او دې ته خلک نه ورلوېدلی د دوی لاسونو پښې نه ماتېدلی نو دا ډاکټرانو دا شکسته بندانو موږ به څه شي خوړلی چې موږ به کوم څه لوایو د ټولو خیال به ساتو که نه تاړیا شابو خان زنده‌باد شابو خان زنده‌باد تا د ګټران د خوشبویه د لاسه ټوله ناروغه چې نه سر لري او نه پښې او چې ولغونه پورې چې د بله خبرې کوي جهاد ته کښېنه د نن سبا ځوانان دي که نه خامخا د جذبات نه کار اخلي اوس لږ د سوچ خبره ده که نه که دا دکنې موږ مضبوطه نو هیروینیان به څه کوي که نه بله خبره زما دا واورئ او په خلاصو غوږو باندې واورئ چې که دا د ګټرانو دکنې یا اوبه نه یوسي یا ورکې نه سي نو دا ټیکهداران غریبان به څه کوي شابو خان
هلکه ما تا ته وویل د علي ته خوله دې ورشېږه بې موقع نارې مه وایه او نو ما تاسو ته دا ویله چې که دا ټیکهداران دا د ډکنو دا د ګټرانو ټیکه وانخلي نو دوی به هغه خلکو ته څه شي ورکوي چې در تنخوا زیاتې انحصار په کمیشن باندې وي گذر شبو خان